طالبانو تاجکستان او ازبکستان ته د دوستۍ لاس ورکړ. مجاهد وایي تاجکستان او ازبکستان د افغانستان الوتکې زموږ مخالفانو ته نه ورکوي. دا چې مجاهد تازه نور څه ویلي او په دې هکله کومې څرګندونې کړي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په تاجکستان او ازبکستان کې د پخواني افغان حکومت پاتې الوتکې د دوی وسلوالو مخالفانو ته نه ورکول کیږي. هغه ټینګار کړی چې د دغو الوتکو مالکیت له افغانانو سره دی او دوی ته به ستنیږي. ذبیح الله مجاهد همداراز څرګنده کړه د دغو الوتکو د بیرته ستنولو لپاره د ازبکستان او تاجکستان له هیوادونو سره سلا مشورې شوې دي. د ځینو شمیرو له مخې د افغانستان د جمهوري حکومت له نسکورېدو مخکې دغه هیواد په څه باندې 140 پوځي الوتکو سمبالوه، خو اوس نه ده معلومه چې له دغو الوتکو څخه یې څومره په افغانستان کې دي او څومره نورې د پرځول شوي حکومت پیلوټانو د جمهوریت د سقوط پر مهال له هیواده ویستې دي. د ځینو راپورونو له مخې یادو پیلوټانو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 40 پوځي الوتکې لیږدولې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مخکینی مشر څه موده مخکې د یادو الوتکو په اړه وویل چې ورڅخه د لازمې استفادې په اړه بحثونه روان دي. ځینې شنونکي د طالبانو د ویان څرګندونې د پخواني امریکایي مقام له څرګندونو سره تړي او وایي طالبان د دوی وسلوالو مخالفانو ته چې یوه لویه برخه مشران په تاجکستان کې دي د یادو الوتکو د احتمالي سپارلو پر وړاندې دغه غبرګون ښودلی دی. په وروستیو کې د سیمې هیوادونه چې تر ډیره د روسیې تر اغیز لاندې دي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د جنګیالیو له زیاتېدو اندېښمن دي.